نو دا فضایل دي صدقه کولو او په مسلمان په یو مسکین باندې پیسې خرڅول یو مسجد ته پیسې ورکول یو مدرسې ته پیسې ورکول یعنی د صدقې یو زین جوړول دغه چې د دې ډیر زیات فضایل دي په حدیثو کې نبی علیہ السلام یو ځای په یو حدیث کې نبی علیہ السلام قسم اخلي و ازما د الله په ذات باندې قسم وي درې خبرې کوي یو دا چې کم سړی د الله په لار کې یا صدقه کم سړی کوي د دغه مال زما د الله په ذات مې د قسم چې د دې مال نه کمیږي د دې مال الله پاک نور ورزياتي نبی اسلام قسم اخلي چې مال نه کمیږي په صدقه سره او یو هغه سړی چې په هغه باندې ظلم وسی او دا هغه ظلم دی په هغه باندې صبر وکي زه قسم واخم نبی علیہ السلام وای چې دغه سړی عزت کې اس کمیم نه راځي بلکې عزت الله پاک نور ورزياتي دا دوا دریم هغه سړی چې هغه تر ضرورت زیات خیرات غواړي مطلب د ضرورت چې د یوې شپې 24 غنټې ضرورت یې پر دی خدای د خپل مال بڑاوېدو لپاره د مال د زیاتولو لپاره د خلکو څخه پیسې غواړي نبی علیہ السلام وایي زه قسم اخم چې الله به په د باندې د فقر دروازه خلاص کړي تر مرګ پورې به دا سړی دغه ذلیل او شرمنده وي د خلکو سبا د خلکو محتاج به جوړ کړي او د خیرات په ټولې به زه قسم اخم چې دا سړی به الله به د فقر دروازه په د خلاص کړي قسم ډیر پیسې ورسره دغه درو کسانو باندې نبی رسول الله قسم اخیسته چې پاغه کې یو خبره ده چې کوم سړی صدقه کوي دغه مال زما د الله په ذات قسم چې دغه مال نه کمیږي او بیا په دې د مال صدقه کولو باندې الله پاک بدله ورکي په یو حدیث کې راځي چې کوم سړی صدقه وکي الله دغه لس چند ورکي یعنی لس بدلی ورکي الله پاک تعالی رضی الله عنه په بارک راځي و یو سړی وترالی د الله په نامه یو څه زنو غوښتل د خپل زوی حسن یا حسین رضی الله عنهما دا غوته ورته چې ورسه مور ته ورته ما چې 6 درهم درکړي د پاغو کې هغه یو درهم راک د خیرات یو غریب ته ورکوم و هغه چې ورلې چې فاطمه رضی الله عنها ته چې وویل چې بابا وای چې هغه پیسې راک یو درهم 3 درهم چې درکړي واغه د کور کې پراته دی هغه راک فاطمه رضی الله عنها برته ورته ویل وای دته ورته چې هغه خدای د وړو د پاره شو تا په دې باندې به وړو راوړو هغه چې ورلې چې تعالی رضی الله عنه ویل چې فاطمه رضی الله عنها خدا وای چې هغه تا د وړو د پاره شو 8 درهم وای دا ورته ویل چې دا څنګه یقین دي د الله په ذات باندې چې د سبا او د بل دغه په دغه باندې دومره یقین نه دی کول پکار کم یقین چې د الله په وعده باندې دی ورسه ورته 8 سره راوخ یعنی فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه بخیل او چې هغه منه وکړ بلکې هغه صرف یاد دیانی ور کوله چې تا په دې به وړه راوړو ما خالي هغه شی در یاد کی نور خو هغه د نبی اسلام نور و د تعالی رضی الله کور والا و د حسنین مور و هغه سخاوت کې ډیر غټي واقعیت استا نو هغه 8 سره درهم ورک 8 درهم در واخستل هغه غریب ته ورک هغه ته زولارس وای په هغه ځای باندې ناس د دې زړه توایم چې په یو باندې الله لسر کې په حدیث کې راځي وای په دې ځای ناس یو سړی رالی او شور سره درتل خرسای هغه ورتل وو درتل په سو باندې هغه ورتل په یو سلسلوي شپې باندې 140 باندې ادول بس ویتړه یو څو وخت بعد به زته د پیسې بیا درک انده یو ورځ یو دوه ورځې په پورې ځن واخست وای دا اوس د تړلې دا سړی چې ولاړې لښتم بعد بل سړی رالی وای دا اوس ته چا دی تعالی رسول الله ازما دی وای خرسای وای وو وای په څو خرسای وای په 200 باندې وای په هغه سړی په 200 خرڅ کې پیسې ځنه واخسته یو سلسلوي شي بل سړی ته ورک شپته راوخسته فاطمه رضی الله عنها رالی وای دا الله نبی چې مشتویل چې یو په لاس باندې در بدلاوم الله یو په لاس بدل ور کوي هغه دغه پیسې دي چې تا شپږ د خیرات کړي شپږ ته چې ضرب ورکې لاس نو شپته جوړیږي نو په یو سلسلوي شو په 200 خرڅو شپته الله پاک بدلا ورک دا څنګه چې دا مال خرڅول باندې زموږ مال کمیږي بلکې الله پاک لس د چند ورکی لس چند الله پاک دا ثواب ورکی خو څنګه موږ په ځان باندې تجربه نه کړې د دې خو کې زموږ سوچ نه دی سوی چې صدقه باندې الله پاک به بدلا ورکی مال ورکی دا خو د دنیا فائدہ ده په آخرت کې الله پاک ډیر اجرونه ورکی رابعه بصریه یو ډیر بزرګ زنانه تیر سوی داغه په باره کې راځي وای دوی ډوډۍ پرته دوی ډوډۍ یو خیرات والا رالی دروازه یې وټکول د الله په نامه باندې یو شی وغوښتل وای دې د دواړي ډوډۍ هغه ته ورکړي او خپل روزه و چې ما شام د اذان ټیم شو د روزه مات ټیم شو نو خادم ته ول چې ډوډۍ را واخله
د روزمات ټیم دی هغه ورته الله دې په تا باندې رحم وکړي تا خو دوی ډوډۍ وي هغه دی هغه خیرات والا ته ورکړي ډوډۍ خو نشته تا خو ځان د پاره یو دانه پرې شوله ا دې ورته بس پروا نه لري وای ناسته دروازه وټکېده یعنی د دې خلکو څومره زیات یقینو د نبی اسلام په احادیثو باندې او دغه په دین باندې څومره ښایسته ژوند دې تېروي دي خلکو وای دروازه وټکېده خادمه ورله چې وې کتل یو سړی دی داغه سره ډوډۍ دی او سالن ورسره دی وای دا به رابعه بصریه ته ورکې دا یو چا تحفه راستولې وای دې ته چې راوړی دی چې ډوډۍ وایي صاحبلې هغه 18 ډوډۍ وي او سالن ورسره دی وای دې خادمه ته ویل چې دا زموږ نه دی دا سړی غلط سوی دی ورسې بل چا ته ورته ورکړي دا چا چې درته ویل هغه ته وروړه هغه چې واپس سړی ته ورته ویل هغه د دې لپاره راکړي دي وای دې سوال نشي پیدا کړي دا زما نه دي سوچ په وکړ سره پښتنه وکړ برته بل ځای وس وای دې چې ولاړ یا سړی ولاړ لښتم بعد بیا دروازه وټکېد بل سړی رالی سالن ورسره دی شل ډوډۍ ورسره دی ا ډوډۍ چې راوړل چې ښکارا کړی چې وای صاحب شل دی وای دا زما د پاره دی هغه ورته نانور دی ولی واپس کړي وای نبی علی السلام فرمایي چې د یو غ الله په لسور کوي نو ما دوی ډوډۍ ور کړو ما ته به شل راکولې اتل څنګه راکې لہذا دا شل دی نو د ازما د پر راغلی یعنی دغه خلکو دومره زیات یقینو په پیسې خرڅول او په ډوډۍ خرڅول باندې دومره یقینو چې الله بدله ماته ضرور راکړي دا صرف دا دی چې دا صدقه موږ خالدانه دي چې خلکو ته مال ورکړي په دې باندې مصیبتونه ختميږي بلاوي در څخه ترد البلا حادث کی راځي پریشانیاں راځي اچانک یو ګاډي والا د اکسیډنټ کې الله د اکسیډنټ بچاو کی بیماری باندې راځي د بیماری الله بچاو کی کور ته پریشانی د چا څخه په جنجال کې اخته کیږي هغه سي الله پاک بچاوي د صدقې په وجه سره نو موږ دا سوچ نه وکړو چې زما یو ډوډۍ یو چاته ورکول دا د خاص صدقه نه ده نه ستاسو وس مطابق یو خرما ورکه بس یو سړی ته صرف لار وروشه چې د الماس چوک چې دی هغه دی خواته دی بازار چې دی هغه دی خواته دی لار وروشه د لارې سره یو ډبره پورته کا په لار کې یو خطرناک شی پروت هغه د لار سره دم صدقه ده په دې هم تاسو مکمل اجر ملاوي